او ګرانو کتونکو اوس راځي چې په 4 نمبر باندې ایدر هم زده کو. نو ګرانو کتونکو د ایدر زده کولو لپاره یو ځل بیا تاسو ته دغه 2 رولز یعنی دغه 2 خبرې زده کول پکار دي. په اول نمبر دا خبر تاسو له زده کول پکار دي چې ایدر مونږه صرف او صرف په نیگیټیو سنټنسز کې استعمالو، یعنی دا نه مونږه په پازیټیو سنټنسز کې استعمالولی شو، نه په انټراګیټیو کې او نه په نیگیټیو انټراګیټیو کې، صرف او صرف ایدر مونږه په نیگیټیو سنټنسز کې استعمالو. یو او بل خبره دا په یاد ساتئ چې همیشه د پاره به ایدر د سنټنس په سٹارټ کې یعنی د سنټنس په شروع کې مونږ لګو. فار ایگزامپل که زه ویم چې زه هم دروغ نه ویم، یعنی زه هم د دروغ ویلو کار نه کوم، نو د دې لپاره په انګلیش کې استعمالیږي either I don't tell a lie او د either I don't tell a lie مطلب دا دی چې زه هم دروغ نه ویم، یا زه د یو کس په باره کې خبره کوم، د یو کس په باره کې ویم چې هغه هم سیګرټ نه څکي، یعنی زه هم سیګرټ نه څکم فار ایگزامپل او هغه هم سیګرټ نه څکي، نو د دې لپاره په انګلیش کې استعمالیږي either he doesn't smoke cigarette. کومه چې د present indefinite tense sentences دي، کومه چې د present indefinite tense جملې دي. either he doesn't smoke cigarette مطلب دا دی چې هغه هم سیګرټ نه څکي، او بھی سیګرټ نہیں پیتا ہے مطلب دا دی چې هغه هم سیګرټ نه څکي. ګرانو کتونکو خدایو خبره په یاد ساتئ څنګه چې تاسو ته ما ویل چې ایدر مونږه په نیگیټیو سنټنسز کې صرف استعمالو، نو بالکل نو که چېرته هم تاسو یو داسې خبره کول غواړئ چې په هغې کې هغه کار نه کیږي، منفي سنټنس وي، نو بیا بالکل تاسو هغه په ایدر سره ویلی شئ، یعنی یوازې زه سیګرټ نه څکم یا یوازې زه دروغ نه یم، داسې نه، چېرته چې هم تاسو ویل غواړئ چې زه هم هغه کار نه کوم هغه هم هغه کار نه کوي، یعنی زه هم میچونه نه ګورم هغې هم میچونه نه ګوري، زه هم فلمونه نه ګورم هغې هم فلمونه نه ګوري، زه هم کرکټ نه کوم هغې هم کرکټ نه کوي، یا دغسې نور فار ایگزامپل، نو بالکل تاسو په ایدر سره دغه ټول سنټنسز ویلی شئ. او ګران کتونکو اوس راځي چې په آخري نمبر باندې زده کو ایون، کومه چې استعمالیږي د بی دپاره، یعنی کله چې مونږ په اردو کې خبرې کوو او مونږ وایو بی میں بھی جاتا ہوں وہ بھی جاتا ہے، نو د دې دپاره استعمالیږي بی، او پښتو کې دې مطلب دا دی هم. خدایو خبره په یاد ساتئ چې ایون به مونږه د سنټنس په سٹارټ کې لګو، ایون به مونږه د سنټنس په شروع کې لګو، او بله خبره به یاد ساتئ چې ایون ګورئ مونږه د طنز لپاره استعمالو. طنز ته په انګلیش لینګویج کې ویلی کېږي آیرني. کله چې مونږه آیرني کوو نو د هغې لپاره بیا مونږه ایون استعمالو. لکه آیرني اوس څه ته ویلی کېږي؟ آیرني ویلی کېږي مذاق ته، طنز ته، په چا پسې چې مونږ ټوکې ټکارې کوو د هغې مذاق مونږ اړوو، لکه مونږ وایو، مونږ اکثر په معاشره کې وایو، مونږ وایو اوس هغه هم ماته خبرې شروع کړې، اوس هغه هم زما د خبرو شو، یا مونږ وایو اوس ګډو هم چې چل شروع کړه، لکه داسې ناروا غوندې چې مونږ مذاق وړو، زمونږ په دماغو خبره عجیبه لګي، یعنی مونږ آیرني کوو، نو د هغې لپاره بیا مونږ ایون استعمالو. لکه فار ایگزامپل که زه ووایم چې اوس ته هم زما د خبرو شوې، تاسو به دا خبره زیاته د خلکو نه اورېدلې وي که نه، اکثر لا یو ماشوم هلک وي یا داسې یو بل ټایپ والا کس وي داسې، نو هغې ته بیا خلک وایي اوس ته هم زما د خبرو شوې، دا خبره څه عجیبه غوندې ښکاري، طنز کوي، هغه پسې ټوکې کوي، مذاق یې اړوئ، عجیبه ورته ښکاري، نو د دې لپاره په انګلیش کې استعمالیږي ایون you talk to me. د even you talk to me مطلب دا دی چې اوس ته هم زما د خبرو شوې، even you talk to me اوس ته هم ما ته خبرې کوې، یعنې اوس ته هم زما د خبرو شوې. بل اگزامپل، فار ایگزامپل تاسو یو ملګری وي لا په سوسایټي کې بل څوک وي او تاسو هغه ته ویل غواړئ چې اوس ته هم ما ته د دروغ ویلو شوې، یعنې اوس ته هم ما ته دروغ وی، نو تاسو بالکل هغه ته ویلی شئ even you tell me a lie، او د even you tell me a lie مطلب دا دی چې اوس ته هم ما ته دروغ وی، یعنې مونږ یو قسم لا طنز کوو، یا مونږ وایو even he backbites me، هغه هم اوس زما غیبت کوي، یعنې اوس هغه هم زما غیبت کوي، هر څه ورته ما وښودل او اوس هغه هم زما غیبت کوي. even he backbites
می. او مطلب دا دی چې هغه اوس هم زما غیبت کوي، یعنی مونږ یو آیرني کوو، یو طنز کوو. ګرانو کتونکو زه امید لرم چې تاسو به په دې کنجنکشنز باندې پوه شوي او ستاسو په علم کې به ډېره زیاته اضافه راغلی. ګرانو کتونکو که چېرته تاسو غواړئ چې تاسو انګلیش په پښتو کې په خپله مورنۍ ژبه کې د الف نه واله تر یې پورې زده کړئ، نو بالکل تاسو هم په دې زمونږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. او که چېرته تاسو په انګلیش کې په یو ټاپک کې کنفیوز یې، یعنی تاسو په 12 ټینسز کې کنفیوز یې، ایکټیو وایس، پیسیو وایس، ماډل وربس، دغسې پارټس آف سپیچ، سپوکن انګلیش، او څومره چې د انګلیش ګرامر دی، څومره چې د انګلیش سره ریلیټډ خبرې دي، تاسو په هغې کې کنفیوز یې، نو بالکل تاسو موږ ته په کمنټ سیکشن کې یو کامنټ پرېږدئ او انشاءالله ستاسو د کامنټ ریپلای به موږ درکو، یعنی زموږ نیکسټ ویډیو به هم ستاسو د کامنټ مطابق وي. تھینک یو سو مچ. تھینک یو.